السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافت اکسس 2024 عملي زده کړه په پښتو ژبه. نن یومه ورځ د دوستانو را به شو مایکروسافت اکسس به خلاص کو. دلته به نوم ورکم، ورته وایم چې my center database. را به شو یو ټیبل به ډیزاین کو. دا کې ورکوم چې registration ID دا به about number ورکم، بل student name به ورکم، دا به short text ورکم، بل به ورکم چې فیس به نمبر ورکم، registration fees دا به هم نمبر ورکم، بل دینه مخکې باید زه دلته یو بل ریکارډ اضافه کړم د چش په نامه کوم پروګرام یې موږ سره ویلی. دا که چیرې زه دا انتخاب کوم لوک اپ ویزارډ، دا به کلیک کړم چې نه زه یې غواړم چې خپله یې ټایپ کړم. دلته به زه لیکم چې کوم پروګرامونه زه درس ورکوم، ورته وایم چې وینډوز ده، بیرته به باک لاړ شم، وینډوز ده، بل څه ده، ورد ده، ټاب، بل اکسل ده، ټاب باندې لاندې راتلی شي، بل اکسس ده، بل انټرنیټ ده، بل فوټوشاپ ده، پاور پوینټ ده، بس همدومره بس دی. نیکسټ کوو، فینش. یا به ورته وایم، بل ورته وایم چې paid or not paid به ورته ووایم. paid پیسې ورکړي دي او not paid پیسې نه دي ورکړي. دا به شی کلیک کوم ډیزاین کې، چیرته ده یس نو، دا ده، دا به زه اوس سیف کوم د چش په نامه د پرایمري کې نه غواړم. دا ټیبل موږ ډیزاین کړل، ته اوس کریټ ته به راشو. دلته به کیوري په خیر ووایي. کیوري په دې معنی پوښتنه کول، تحقیق کول، سوال و ځواب کول، د یو چیز په اړه مثلا فرمایش ورکول چې ته داسې وکړه، دا وکړه، دا وکړه. را به شو اصلا کیوري څه معنی و؟ پوښتنه، تحقیق، پلټنه. را به شو کیوري هم له ډیزاین نه جوړولی شي، هم ویزرډ نه. ویزرډ نه به یې نن ووایو. دا به کلیک کو، کومه کیوري غواړي، فعلا به سیمپل کیوري ویزرډ به کلیک کو. دلته که چیرې مختلف ټیبلونه ولري، دلته به یې درته لیست وښي. فعلا ټیبل 1 لرو، دلته ټیبل 1 موږ ته ښیي. کوم فیلډونه یې غواړي چې اضافه کړي. زه ورته وایم چې سټوډنټ نیم راته اضافه کړه، فیس یې راته اضافه کړه، او رجسټریشن نمبر یې. او که ټول غواړي بیا ټول به دا کلیک کړي. که ټول بیرته نه غواړي دا کلیک کړئ، یو اضافه کوي دا به کلیک کړئ، او که ټول اضافه کوي بیا دا به کلیک کړئ. نیکسټ به ډیټیل ښیي که سمري وایم چې نه ډیټیل باندې غواړم چې دا کیوري جوړه کړم. اوکې که ګورئ په ټیبل ډیزاین کې موږ دوه قسمه ویل، یو ډیټا شیټ ویو مې ویل، بل ډیزاین ویو مې ویل. دلته هم په کوم یو ډیزاین کې غواړئ چې ډیزاین ویو که انفارمیشن ویو. زه غواړم چې انفارمیشن دا به کلیک کو. ګورئ عینا لکه ټیبل غونته ده، فکر مو ده هیڅ دومره فرق نه لري. کولی شو چې دلته رینیم بیرته ورکو، د نوم مثلا څه ورکو، کیوري ورته ولیکو. ته رینیم ته ورشو، ګورئ ټیبل 1 کیوري، په دې معنی چې له دې ټیبل 1 نه موږ کیوري جوړه کړې ده. کولی شي چې دا یې پاک کړئ داسې. ګورئ اوس زه ټیبل کې یو څه معلومات اضافه کوم، یا کیوري کې زه اضافه کوم. ورته وایم چې سټوډنټ نیم څوک ده، علي ده. کوم پروګرام یې ویلی، لوک اپ ویزارډ مو انتخاب کړی، د ځای نه به موږ
انتخابوي. فیس یې څو ده مثلا وایمه چې 500 ده. رجسټریشن فیس یې څو ده 100 روپۍ ده او فیس یې ورکړی ده دویم کس. دا ګوره په کیوري کې موږ اضافه کوو. په څه کې ګورې ټیبل کې به خپله اضافه شوی ومې لیده کیوري کې زه اضافه کوم. دا دواړه یو بل سره لینک ورته لري. بل دویم کس زه ورته وایم چې څوک ده والي ده کوم پروګرام یې ویلی دا به هم ورته وایي چې شی وینډوز یې ویلی ده او فیس یې څو ده 500 ده او رجسټریشن فیس څو ده یعنې د داخلي فیس. یو خو اصلي فیس ده یو رجسټریشن فیس څه معنی د داخلي فیس. بل کس ده اجمل ده د کوم پروګرام ویلی ده ورد پروګرام مې ویلی. ګورې دې ځای نه انتخابولی هم شو او هغه اول توری چې ولیکې خپله یې درته نقل هم درکړي کیدای شي وایي ته دا ولیکې. ورد پروګرام ده زه ورته وایم چې دا څو ده 200 ده. رجسټریشن فیس د دې 200 ده او فیس یې نه ده ورکړی. بل ورته وایو چې احمد ده کوم پروګرام یې ویلی اکسل یې ویلی او فیس څو ده 800 ده. ټاپ باندې چې د بل چېرته د بل ډکېدو اړخ ته به راشو دلته د دې داخلي فیس څو ده او فیس یې هم ده ورکړی ده. یو بل کس به مې اضافه کړو یحیی په نامه د کوم پروګرام ویلی انټرنیټ یې ویلی ده فیس یې څو ده مثلا 1000 افغانۍ ده. رجسټریشن فیس یې 300 ده او فیس یې ورکړی ده. دا چې زه کلوز کړم ګورئ ټیبل ته راشم ګورئ ټیبل کې به خپله لیکل شوي. یو بل کس زه له ټیبله رسوم ورته وایم چې څوک ده روح الله ده د کوم پروګرام ویلی ده اکسس یې ویلی ده فیس یې څو ده مثلا 1000 افغانۍ ده. داخله یې څو ده 400 ده او فیس یې ورکړی. بل رسومه ولید په نامه کوم پروګرام یې ویلی پاور پوینټ یې ویلی ده فیس یې څو ده مثلا ورته وایم چې 1200 داخله یې څو ده 300 ده او فیس یې ورکړی. ګورئ اوس ټیبل کې هم منګه دا کوم ویو ده ډیټا شیټ ویو ده او کوم ویو ته یې هم تللی شو ډیزاین ویو ته یې هم تللی شو. د کیوري هم همداسې ډیزاین ویو ته یې تللی شو. دلته رایټ کلیک کړو ډیزاین ویو. ډیزاین ویو بیا د کیوري او د ټیبل ګورئ فرق لري. اول یې چې ده شو څه معنی موږ ته یې وښیه ټیبل کې دا مې ښیه. زه ورته وایم چې دا د پیډ او ناټ پیډ یې مه ښیه راته. اوس چې زه دلته راشم بیرته ډیټا شیټ ویو ته یې راشم پیډ او ناټ پیډ یې ښیي موږ ته نه ښیي که نه. دا ګوره شی ده کیوري ده. همداسې بیرته چېرته راشم ډیزاین ته یې راشم ورته وایم چې دا پیډ او ناټ پیډ یې بیرته راته وښیه. کوم نه دی بیرته یې وښوده موږ ته کیوري کې یو ښه. بیرته راشو ډیزاین ویو ته. که غواړو چې دا کوم فیل ده رجسټریشن دا چې سټوډنټ نیم که چیرې غواړئ چې دا سورټ کړو چې کړو دلته به یې کلیک کړو اسندینګ یعنې از له ای نه تر ځای ته ډیسندینګ له ځای نه تر ای لکه ابجد وانته اسندینګ یې کړه ته کلیک ګورئ خپله په ابجدو راغی که نه. آخري نوم څه دی یحیی ده چې په وای سره شروع ده او اول نومونه چې په ای سره شروع دي ګوره احمد اجمل علي دا درې وړه سرته راغله. او که غواړئ چې بیرته ډیسندینګ کړئ دا هم ویلی دي ګورئ ډیسندینګ. اوس به راشو ګورئ اول نوم به یې چا یحیی او که بیرته ډیزاین ویو ته یې راشو او ورته ووایو چې ناټ سورټ مې درته سورټ کړه بیرته هماغه اول حالت کې چې څه رقم و هماغسې به یې درته راولي. په دې باندې پوه ښه ګورئ کرایټیریا سره موږ بلد وو که نه. کرایټیریا چې په اکسل کې موږ فانکشن استفاده کوو نو هغې کې به کرایټیریا کې به موږ یو متن لیکه ډبل کوټو ماینس کې په یاد مو ده. دلته که ورته وایم د پروګرام کرایټیریا کې زه دلته ورته ولیکم ورته وایم چې هغه شاګردان راوښیه چې څه یې ویلی وینډوز یې ویلی ده چې
نو زه دلته به لاړ شم بېرته دلته به راشم ګورئ هغه پروګرام ماته ښیي چې چا وینډوز ویلی ده او که وغواړم چې هغه پروګرام راته هغه شاګردان راته وښیه چې څه ویلی ده اکسل یې ویلی ده دلته به راشم ګورئ یو نفر اکسل ویلی ده نو کرایټیریا باندې پوه شو که چیرې کرایټیریا کې فیس کې زه ولیکم چې هغه خلک راوښیه چې فیس یې 600 ده دلته راشم 600 فیس نه لرو هغه خلک راوښیه چې فیس یې 200 ده وملیده نو کرایټیریا کې موږ سټوډنټ کې نوشته کړه پروګرام کې نوشته که سټوډنټ کې نوشته کو دلته به راشم بیرته دا به ایسته کوم سټوډنټ نیم کې ورته وایم چې ماته څوک وښیه علي وښیه علي لرو هو دا د علي وښوده نو په کرایټیریا کې چې موږ څه شی ولیکو هماغه موږ ته عمل کوي ګورئ موږ دلته د کیوري په تعریف کې داسې ویل چې کیوري په معنا د پوښتنه پلټنه دلته موږ پوښتنه ورکړه چې هغه څوک راوښیه چې علي هغه څوک راوښیه چې وینډوز یې ویلی هغه څوک راوښیه چې وورډ پروګرام ویلی هغه څوک راوښیه چې فیس یې ورکړی وي ګوره دا پیډ او ناټ پیډ کې موږ ولیکو دا کرایټیریا شو که نه کرایټیریا کې ولیکو چې هغه څوک راوښیه چې فیس یې ناټ وي ورکړی نه وي فیس دا به نو کومه ګورئ هغه خلک یې راوښودل چې فیس یې ورکړی نه ده او که ووایم چې هغه خلک راوښیه یا هغه شاګردان راوښیه چې فیس یې ورکړی وي دا ګوره ټول کرایټیریا کې ګوره دو فیس ورکړی ده که چیرې دا کلیک کړمه ګورئ دو فیس نه ده ورکړی بیرته زه ډیزاین ویو ته لاړ شم بیرته وملیده دلته ما ورته ویل چې هغه خلک راوښیه چې فیس یې ورکړی ده زه ورته وایم چې هغه خلک یې راوښیه چې فیس یې نه ده ورکړی دلته به راشو ګورئ هغه شاګردان ماته ښیي چې فیس یې نه ده ورکړی که چیرته فیس کې زه ورته وایم هغه شاګردان راوښیه چې فیس یې له 500 نه پورته وي وملیده که ورته ووایي هغه شاګردان راوښیه چې مساوي دي 1000 یا له 0 نه پورته وي بیا به څه کار کومه دا به څه راکوم ورته وایم چې نو کوم شاګردان به راته وښیي هغه شاګردان چې فیس یې 1000 ده یا یې له 0 نه پورته وي په اکسل پروګرام کې موږ ویلي یو که نه زه ورته وایم چې بټوین 500 and څو 1500 هغه شاګردان راوښیه چې فیسونه یې د 500 نه تر 1500 پورې وي په دې باندې وپوهېدو که چیرې موږ داسې وغواړو چې له دې ټیبل نه موږ هغه شاګردان جلا کړو چا چې فیس ورکړی هغه جلا کړو چې چا فیس نه ده ورکړی نو هغې نه موږ کولی چې بیا 2 کیوري جوړ کړو ټیبل کې چې کوم تغییرات موږ راځي نو هغه کیوري موږ ته خپله جلا کوي چې 2 فیس ورکړی 2 فیس نه ده ورکړی یو څو نور شاګردان به مې اضافه کړو ورته وایم چې واجد ده کوم پروګرام ویلی وینډوز یې ویلی او فیس یې څو ده 500 ده داخله یې 100 ده فیس یې ورکړی ګورئ موږ دلته 2 شرطه هم ورکولی شو څه رقم 2 شرطه ورکولی شو دلته لاړ شو ورته ووایي چې هغه کس راوښیه چې فیس یې د 500 د 1500 ترمنځه ده او فیس یې ورکړی وي دلته ورکو څه شی یس دلته موږ 2 شرطه ورکړل صحیح ده وملیده هغه شاګرد راوښیه چې فیس یې د 500 نه تر 1500 پورې وي او بل چا چې فیس ورکړی ده دلته موږ داسې هم ورکولی شو چې د اور کې هم ورته ووایو هغه شاګرد راوښیه چې فیس یې د 500 نه تر 1500 ده اور او یا هم
رجستریشن فیس یې 100 روپۍ. ګوره دلته موږ دوه شرطه دا وښیه اور څه معنی یا دا وښیه وم لیده فیس یې چې 100 وي او بل موږ څه ویله چې فیس یې د رجستریشن فیس یې 100 وي او بل چې راوښیه هغه راوښیه چې د 500 نه تر 1.5 روپۍ پورې فیس وي. داسې موږ دوه شرطه هم ورکولی شو. دا به زه بیرته سیف کړم. اوس دلته کیوري ته ورشم بیرته کوم ځای ته ډیزاین ته ورشم دلته دا به زه پاک کړم. دلته به هغه شاګردان ورته وایم چې ما ته یې فیس راکړی ده. څه ولیکم؟ یس لیکم. دا به زه سیف کړم. دلته زه ورته وایم چې دلته ما ته کوم شاګردان ښودل چې فیس یې راکړی ده. زه کولی شم چې دې ته نیم ورکړم. څه نیم ورکړم؟ ورته وایم چې paid. هغه شاګردان چې ما ته یې فیس راکړی ده. دلته ګوره ټول شاګردان نه ښیي. کوم شاګرد ښیي چې ما ته یې فیس راکړی. اوس زه بیا ځم لاندې ټیبل نه بله کیوري جوړوم. کیوري ویزرډ ورته وایم کیوري ورته وایم چې دا دې ته نوم څه ورکړه not paid. البته دلته ویل چې کوم ټیبل نه یې غواړې ټیبل 1 نه یې غواړم نیم وروسته بیا ورکوم. دا به کلیک کړم. دلته ګورئ دلته د کیوري نوم غواړي. ورته وایم چې not paid شاګرده. دا به زه دلته به اوس چېرته لاړ شم؟ دا خو ما ته ټول شاګردان ښیي. چېرته به یې زه لاړ شم؟ ډیزاین ویو ته. له دې ځای نه تللی شو او له دې ځای نه هم تللی شو. دلته په پیج کې به زه ورته وایم چې نو اوس ما ته کوم شاګردان وښیي کوم شاګردان چې فیس یې نه ده راکړی. ښایي موږ په دې باندې وپوهېدو چې ټیبل کې اوس زه چې څومره شاګردان زه اضافه کوم دا به ما ته فلټر کوي. کوم شاګردان چې فیس یې ورکړی هغه په پیج سټوډنټ کې راځي او کوم شاګردان چې فیس نه ورکړی هغه په ناٹ پیج کې راځي. دا زموږ د نن ورځې درس. سوال پوښتنه لرئ؟